پکتیکاوال وایي طالبان د سولې په باره کې له افغان ولس سره له نیږدې مشورې وکړي. د پکتیکا ولایت اوسېدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې لومړی د افغانستان ته راشي او له دې ځایه د ولس په مشوره د سولې افغاني مذاکرات پر مخ یوسي. د دې ولایت قومي مخور پاچا خان شرنوال د ازادۍ سلمې کلیزې په ویاړ په جوړو شوو مراسمو کې وویل چې طالبان د له هر څه لومړی د اوربند په اعلانولو سره خپل سیاسي دفتر د افغانستان یو ولایت ته رانتقال کړي او وروسته د له دې ځایه د سولې په باره کې د سیمې له قومي مشرانو، ځوانانو، دیني عالمانو او بانفوذه اشخاصو سره د نږدې سلا مشورې وکړي تر څو یوې باعزته او تلپاتې سولې ته ورسیږي. دا مو غوښتنه ده چې اوربند اعلان کړه راځه د افغانستان یو ولایت ته بیا وروره داسې جرګه راوغواړه ولس راوغواړه د هغو څخه مشورتي جرګه جوړه کړه هغه به مشوره درکړي. د طالبانو د سیاسي ډاکټر غړي او افغان سولې په باره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په افغانستان کې د 18 کلنې جګړې د پای په موخه 8 ځله سره جرګه شول او دغه لړۍ لا هم دوام لري. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د خبرو اترو په تیرو پړاوونو کې پرمختګ شوی او شاید د دې لړۍ په 9م پړاو کې یوې نهایي پایلې ته سره ورسیږي. افغانان وایي که څه هم دغه مذاکرات اوږده شول خو هیلې یې شته چې د افغان وژنې روانه لړۍ بالاخره پای ومومي او نور د جګړې، ماین چاودنې او تشدد پر ځای د امن او پرمختګ شاهدان شي. سوله کوه چې کنه ټول افغان ولس او ټول پښتانه وروڼه به په یو لاس وي دلته په مشکل نه وي. د پکتیکا ولایت ټول ولسونه غواړي له دواړو خواوو چې سولې ته غاړه کېږدي او جنګ نور بس. سوله ته ډېره ارزمن چې باید خامخا وسي پوه شو. سوله خو چې وسي د سړک به روغ پاتې سي وطن به مو روغ وي هر څه به منظم وي. پکتیکا کې ځوانان او د نظر خاوندان وایي روانه جګړه پردی او د سون توکي افغانان دي. نو پکار دی چې د جګړې افغان لوري په خپل منځ کې سره کیني او په ګډه یوې داسې پرېکړې ته ورسېږي چې نور د بل شوي اور روانه تونده څپه مړه شي. طالبان ته موږ دا خواست کوو دا هیله ترې کوو چې سولې ته راشي د پردي جنګ نه لاس واخلي په پردي ټوپک باندې خپل ورور ونه وژني خپل وطن وران ویجاړ نه کړي. دا هم د دوی وطن دی نو باید دلته راشي په ګډه کار وکړي تر څو د وطن آباد. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نږدې پای ته رسېدونکي دي او هیلې شته چې که په 9م پړاو کې یوه نهایي پرېکړه وشي نو ورپسې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي.